غوښه حلاله ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا هم په دې فتوا ورکړې وي ناروا دي. زموږ امام صاحب وجه څه ده؟ هغه وایي آلات جهاد دي، د مسلمانانو د جهاد آله ده، دا به کمې نه، دا به سیوا کې ځکه الله وامر رباط الخیل همیشه به اسونه ساتي. او په دې کې عجیبه تذکره دا کړې ده وامر رباط الخیل. بعضې مفسرینو حضرات چې وامر رباط الخیل نه مراد دی ربط وایي تړلو ته، الخیل وایي مؤنث اسونو ته، اسب ته. نو اسب د هغې دپاره ضروري خبره دا ده چې دا دې په ځای وتړلی شي چې صحت یې ښیي. نو دا به نسل د دې به څه کېږي؟ هغه به سیوا کېږي. او کوم چې نران اسونه دي نه هغه به څه کوي؟ هغې نه به منډې وباسي، ځکه پکار خو هغه راځي، دا کم پکار راځي، هغه ډېر پکار راځي. نو دا به ورته وتړي، نو بچو راوړو ته به څه شي؟ رباط الخیل، ربط وایي تړلو ته. الله ستا پته شته په کم کور کې چې اسې دې کور ته جنات چېرته نشي راتلی، یېرېږي. نو هغه هم دشمن دی چې ستا کور ته راځي تا ته نقصان رسوي. نه الله جل شانو فرمایي کوم دشمن دی چې تاسو نه پېژنئ هغې لپاره اسونه تیار کړئ، دی به تښتي بیاست. مسله اسانه د دې د اواز نه شیطان لرې تښتي، جنات لرې تښتي د دې د اواز نه. ښه صحیح ده. حدیث شریف کې راځي کوم انسان اس وساتي په دې نیت باندې وساتي چې دا به زما په کار راځي په جهاد کې د کافرو خلاف به پې جنګېږم، د الله د دین د لپاره ځان سره وساتي. د دې که خاش نه دي خیال هم دی، د دې چې کوم اوبه دي، د دې چې کومې ګیاګانې دي، د دې چې کومه ته ورته بوتاوه کې، الله جل شانو به دا ټول د قیامت په ورځ ستا د نیکو پته لګیا شي. دا ټول به ستا د نیکو پته لګي. دا حدیث شریف